که چېرته ته وغواړې نو همدا اوس دا معلومات کولی شي چې 15 کاله بعد یا داسې ووایي چې 10 کاله تیر شي نو آیا ته به کامیاب شوی او که نه. تا د ځان لپاره کوم ګول سیټ کړی دی دغه څیز به تا حاصل کړی وي او که نه. که چېرته د دې خبرې پته تا ته 15 کاله او 10 کاله بعد لګېږي نو په هغه ټیم کې بیا ته هېڅ هم نشي کولی نو ښه به دی چې همدا اوس دا معلومات وکړي. د هر څه معنی په اسانو الفاظو کې پوهېدلو لپاره زه تاسو سره یو ریسرچ شیر کوم چې هغه ډېر زیات مخکې شوی خو ډېر زیات د کمال تحقیق دی او دې نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ. زده کړه څه ته وایي په ژوند کې دغه خبره دا ریسرچ نه دی دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده وکړي او د چا خبره ستاسو په ذهن باندې چې کومې تالې لګېدلي که نه دا به ورسره ماتې شي. او دا ریسرچ څه تقریبا لسګونه کاله مخکې وشو. څه ساینټسټ رايوځای شو ساینسدانان او دوی 15 کال نه واخله تر 6 کالو ماشومانو باندې دغه ریسرچ وکړو. د دې ریسرچ 2 سټیجونه وه 2 پارټس. سټیج 1 کې به دوی د ذکر وکړو چې ماشومان به اراده نه کړل یو کمرې ته. په دغه کمره کې خفیه کیمرې لګېدلې وي خو دې ماشومانو ته د دې باره کې هیڅ پته نه و. یو کس به ورسره رادن نه شو او ماشوم به په یو چیر باندې کېناستو. مخې ته به ورته یو قسم ته خواږه پراته چې هغې ته ویل کېږي مارشمیلو او دغه خواږه دا مارشمیلو د دغه ماشومانو ډېر زیات خوښ وي. مخامخ به ورته پروت او دې کس به ورته ویل چې زه بهر وځم 15 منټو کې زه راځم. دغه څیز چې ستا مخې ته پروت دی ستا خوښه ده. که ته همدا اوس راخلي خورې که لږ وروسته یې خورې په تا باندې هېڅ قسم پابندي نشته دی. خو که چېرته زما د راتګ پورې یعنی 15 منټو پورې تا انتظار وکړو زه راغلم دغه څیز تا نه وخوړلی نو زه به تا ته یو بل هم درکړم یعنی ته به 2 وخورې. خو که چېرته د هغې نه مخکې دې وخوړو تا ته به 2 نه میلاویږي نو بس تحقیق سټارټ شو. یو ماشوم به کمرې ته رادن نه کېدو دغه خبره به ورته کوله. څه ماشومان ورکې داسې ووه چې څنګه به هغه کس ووتو په هماغه ټیم باندې منټ 2 به تېر شوي نو هغه څیز او خواږه به یې راواخیستل خولې ته به یې واچول او بس کیسه به یې په هماغه ځای باندې ختمه کړه یعنی صبر ورکې بیخي نه و. داسې هم پکې و چې څه وخته پورې خو به یې ځان کابو کړو هغه څیز ته به هم داسې کتل بس بیا به یې ځان سره دا سوچ وکړو چې دومره انتظار به څوک کوي بس روا به یې اخیستو او به یې خوړو. داسې ماشومان هم ورکې وه چې ځان یې مکمل کنټرول کو. حالانکه دغه څیز د هغوی ډېر زیات خوښ و فیورټ یې و. دغه 15 منټه په هغوی باندې ډېر زیات سخت تیر شو خو نه هغوی به ځان ته بار بار دا خبر رایادوله چې که چېرته ځان مې لږ کابو کړو لږ صبر مې وکړو نو 15 منټه بعد دا به 2 شي ما ته به بل هم میلاو شي. او بالکل همداسې وشو هغوی ته بل هم میلاو شو. یعنې چا چې صبر کړی هغوی ته 2 میلاو شو او چا چې صبر نه و کړی بس هغوی په هماغه ځای کې د دغه څیز کیسه ختمه کړه. د همدغه ریسرچ په سټیج 2 کې یو بل داسې عجیبه کار وشو. کله چې همدغه ماشومان د 40 کاله عمر ته ورسېدل نو بیا د دوی معلومات وکړو. هغه ماشومان په چا کې چې صبر نو مارشمیلو په هماغه ځای باندې خوړلی 15 منټه انتظار یې نه و کړی نو دې عمر ته په رارسېدلو کې په هغوی کې زیاترو غټ غټ جرمونه کړي او په جیلونو کې پراته ناکامیاب و ډپریس او یو ډېر زیات بیکاره خفه ژوند یې تېره. خو بل طرف ته هغه ماشومان په چا کې چې صبر او د 15 منټو پورې ځان کنټرول کړی او 2 مارشمیلو خوړلي نو هغوی په ژوند کې ډېر زیات کامیاب و مالدارو یو ریچ او ډېر خوشحاله ژوند دی تېراو. او دغه ټولې خبرې مونږه نصیحت نمبر لومبني ته راولي. سوال درته کومه پلی د لانګ گیم ګینې لیکل در کوم چې په ژوند کې به هیڅ کله کامیاب نشي. د دې مطلب دا دی نن سبا که وګورئ که نه نو اکثر له ځوانانو دغه یو خبره په خوله کې اخیستې ده چې ارننګ به څنګه کوو. ارننګ څه بد کار نه دی زه دا منمه خو د ارننګ نه د دغه خلکو مطلب دا وي چې هغه به کم داسې کار وي چې د آسان ناسان وي محنت ورکې بیخي نه او زر تر زره د هغې نه زموږ ښه ډېر ارننګ سټارټ شي. همدغه خلک په جابز وغیره کې یعنی د نورو خلکو په کارونو کې هغې د خپل ټول ژوند ورکوي خو کله چې خبره د خپل کار راشي که نه نو بیا ولې 3 کال هم نشي ورکولی. نو پلی د لانګ گیم دغه شارټکټو پسې مه ګرځه ګیټ ریچ کویک دغه سوچونه مه کوه. خپل کار ته خپل ګول ته 3 کاله ورکه 15 کاله ورکه 10 کاله ورته ورکه ځکه که ستا خوښه یو که نه دا ټیم روان دی تېرېږي. که چېرته دغه شانې شارټکټو پسې ګرځي ټول عمر به وګرځي هېڅ څه به هم ترې جوړ نه کړي. خو که چېرته خپل ګول ته دغه شانې ډېر ټیم ورکړي کلونه ورته ورکړي نو څه به ترې خامخا جوړ کړي. ته هر یو امپایر ته وګوره کامیاب بزنسمین ته وګوره یو مالدار شخصیت ته وګوره هغه په یو کال کې او په 6 میاشتو کې دغه څیزونه نه دي حاصل کړي د هغه ورکې کلونه لګېدلي دي. ځکه غټ کارونه چې کوم دي که نه دا غټ ټیم اخلي. یو الټو چې کله تیارېږي نو دا تقریبا 3-4 ورځو کې تیارېږي ځکه چې بس اسې هم الټو دا څه دومره خاص ګاډی نه دی او د زیات نه زیات تیاری. خو بل طرف ته رولز رویس دا د کلونو پورې اخیستلی شي. ولې ځکه چې رولز رویس ځان ته څه وایي A creation shaped by care and crafted to endure, to unveil
not a machine. کله چې یو الټو په لاره باندې رواني څوک یې په کیسه کې نه څوک ورته ګوري نه ځکه چې یو عام معمولی شانې گاډی دی. خو کله چې رولز رویس رواني نو ټول خلک ورپسې دا سوټونه داسې ماتوي. بس اوس فیصله ته وکړه چې ته یو الټو جوړېدل غواړې او که رولز رویس جوړېدل غواړې. نمبر 2 نصیحت start practical discover purpose later. یعنی داسې کار وکړه چې راشه اوس پریکټیکل یو څیز سټارټ کا ستا چې کوم پرپس دی او کوم ګول دی د دې به وروستو تا ته پته ولګي. اصل کې د دې مطلب دا رګنې چې نن سبا کو ګورې نو زیاتره ځوانان په همدې کې خپل ځواني ضایع کړي. هغوی دا و چې ما ته دا پته نشته چې زه د ځان دپاره کوم یو ګول سیټ کړم. زه په راتلونکي وخت کې څه جوړېږم تر دې ما ته څه آیډیا نشته. زما ټیلنټ څه دی زما پرپس څه دی. ګوره که څوک نوم واخلي د اپل کمپني نو ستا ذهن ته به موبایل راځي. خو اصل کې دوی شروعات د موبایل نه و کړی دوی شروعات د کمپیوټر نه کړی. همدغه شانې یوټیوب په کوم څیز باندې چې تاسو اوس دا ویډیو ګورئ دا یو عام بیکاره شانې ډیټینګ ویب سایټ اوس وخت کې د ګوګل نه بعد د دنیا د ټول نه غټ سرچ انجن دی. سیمسنګ دوی شروعات د سبزی نه کړو. لاول به دوی سبزی خرڅول او اوس وخت کې موبایل یو داسې ډیر کارونه کوي. دوی کې کامیاب دي که نه نو دوی یو کار وکړو چې په هغه ټیم کې د دوی په ذهن کې سمو بس رالل لومبنی قدم یې واخیستو شروعات یې وکړو. بیا وروسته دوی ته پته ولګېدله چې کوم یو څیز بهتر دی او دوی ته کول پکار دي. که زه تاسو خپله خبره وکړم نو په 2020 کې زما په ذهن کې انګلیش و. د دې لپاره ما لومبنی قدم واخیستو انګلیش چینل مې جوړ کړو. اوس وخت کې زه انګلیش بیخي ټیچ کوم نو زه د هغې په کیسه کې م نه یم ځکه چې د دې نه ماته بهتر څیزونه میلاو شو. ما ډېر څه وکتل نو د خبرې مطلب مې دا دی چې ستا په ذهن کې اوس سم دي بس پریکټیکل میدان ته راکوش او سټارټ واخل ځکه چې په حرکت کې برکت دی. ګینې بیا به ډېر زیات افسوس وکړي او هغه ټایم کې به سم نه کیږي. نمبر 3 stand by your words. د دې نصیحت زموږ په کامیابۍ باندې ډېر زیات غټ اثر دی او د دې مطلب دا دی نن سبا که وګورئ نو یو کس هم داسې نه وي چې زه دروغجن یم. خو که سوچ وکړئ نو تقریبا هر یو کس څه نه څه دروغ خامخا وي. فار ایگزامپل د یو کس نه پوښتنه وکوئ دا په لاس کې چې موبایل دی دا یې په څو باندې اغوستی به یې په 10,000 تا ته به وایي 40,000. همدغه شانې موټرسایکل پیزار داسې سم کېدلی شي حالانکې د دې هیڅ فایده نشته. او صرف دا نه کله چې موږ ته څوک رینګ وکړي نو یو به په یو ځای کې بل ځای به ورته یاد کړو حالانکې دومره فاصله به هم نه دومره اثر به هم نه غورځوي خو بس هغه خپل عادت به کوو او دغه ټول په دروغو کې راځي. نو زموږ د دې 3 نمبر نصیحت اصل کې 2 سایډ دي. یو دا چې دروغ بیخي مو وایه که هغه معمولي ولې نه ځان داسې جوړ کړه که نه چې یو کس به داسې چې هغه به قسمونه او کورونه خوري او په خوله باندې به څوک یقین نه کوي. خلکو ته پته چې دا دروغ وایي. بل طرف ته خپل ټرسټ داسې بیلډ کړه چې ستا یو یس یا نو او بالکل داسې کار دی یا داسې کار نه دی چې په دې باندې خلک فیصلې کوي. دا خلکو ته هسې معمولي خبرې ښکاري خو دې سره ستاسو ایمانداري نه ده دا ډیمیج کیږي. بس چې سم دي سم کیږي خلکو ته کلیر وایه. کله چې ته یو خبره وکړي یو واده وکړي نو په خپلو الفاظو باندې کلک ودرېږه. وروسته کېږه مو که چاته دې وویل چې په دې ټایم به درځم بس بیا خامخا ورشه. که د چا نه دې قرض واغوستو او کوم ورځ دې ورته یاده کړه په همغه ورځ باندې ورته واپس کا. کله چې یو کس د دغه خبرو خیال نه ساتي نو هغه ته ډوګبوګي ویل کېږي هغه ته بیمانه ویل کېږي او دغه شانې خلک په ژوند کې هیڅ کله نه کامیابیږي. نمبر 4 your 20s are your foundation years. یعنې ستا د 20s چې کوم دی کله چې ته نوی ځوان شي نو دا ستا د فاونډیشن د بنیاد کلونه دي. په تا ته پکار دی چې ته په دې ټیم کې یو مضبوط بنیاد کې د ځان نه څه جوړ کې د ځان دپاره څه وکړي ځکه اوس وخت کې چې څه وکړل که نه دا بیا ته ټول عمر ریبې. خو افسوس زمونږ په معاشره کې کله چې یو کس نوی زلمی شي ځوان شي او هغه یو غلط کار وکړي فار ایگزامپل د شپې ناوخته کور ته رالی نو مور پلار یې څه وایي زه خیر دی هلک دی. کله چې بل یو داسې غلط کار وکړي بس همدغه وایي چې زه خیر دی څه پروا نه کوي هلک دی وروسته به پوه شي. خو افسوس کله چې بیا دا پوهېږي که نه پرې خبرو باندې نو د ده نه ټیم تلي بیا د ده واګي د ده په لاس کې نه او هغه ټیم کې بیا هیڅ سم نه کېږي. دا یو دومره اهم ټیم وي که چېرته دا په دې کې د ښه طرف ته لاړو نو دا به ټول عمر ښه وي کامیاب به وي. خو که چېرته غلط طرف ته لاړو نو بیا به یې څوک هم کابو نه کړي. په دغه ټیم کې د ځان دپاره څه وکړه ګینې بیا وروسته به د ځان دپاره صرف او صرف یو افسوس کولی شي. نمبر 5 strengthen your body early. یعنی خپل وجود دی چې کوم دی کنه دا په وخت باندې مضبوط جوړ کا ځکه که چېرته ستا وجود مضبوط نه نو بیا هم ته په ژوند کې کامیابېدلی نه شي. همیشه محنت به ډېر زیات کوي او څه خاص فایده به درته نه کوي.
هر یو کامیاب انسان که تاسو ګورئ یو مالدار کس تاسو ګورئ که هغه نن کامیاب دی نو الله تعالی کامیاب کړی د خپل ذهن په وجه باندې ځکه چې هغه خپل ذهن استعمال کړی دی همدغه شانې زه تاسو ته وایم که په ژوند کې څه کول غواړئ که نه نو مې چې تاسو سره ذهن وي ښه قیمتي ذهن در سره وي خو چې دا کار نه کوي نو دې څه فایده نشته دی په خپل ذهن باندې کار وکړئ خپل دماغ شارپ کړئ او دغه صحتمند دماغ تاسو ته پته شته چې په کوم ځای کې ملاویږي اخر مونږ خپل پوینټ ته رالو صحتمند دماغ ملاویږي په یو صحتمند وجود کې کله چې تاسو وجود کمزوری وي نو تاسو دماغ به هم کمزوری وي نو داسې کار کوئ چې ورزش خامخا کوو ریګولر ایکسرسایز کوو په هفته کې 3 ورځې کې 15 ورځې کې ایکسرسایز نه دی دا په ځان باندې سم فرض کا او ضروري دا نه چې ته خامخا جیم ته ځې که چېرته جیم ته ځې ښه خبره ده یعنې زه خپل هم په کور کې ایکسرسایز کوم په سیکنډ نمبر باندې خپل خوراک کنټرول کا خپل ډایټ کلین کا صفا کا کله چې ته څه خورئ که نه نو ځان نه پوښتنه کوو چې دا ته کوم څیز خورئ د خپلې خېټې نه به هېڅکله ډسبین نه جوړئ چې هر یو څیز ورولي افسوس زموږ زیاتره خلک ایکسرسایز ته د ویسټ آف ټایم وایي که چېرته یو بل کس ایکسرسایز کوي جیم ته ځي کرکټ کوي دا شانې اکټیویټیز کوي که نه نو ورته وایي چې تاسې خپل وخت ضایع کړئ که د دنیا هر نعمت در سره وي هر څه در سره وي خو چې صحت در سره نه وي د دې هیڅ هم فایده نشته نمبر 6 learn to say no هر هغه کس چې په حقیقت کې په ژوند کې کامیابي غواړي نو ده ته پکار دی چې ځان ته د وایټامین ان انجکشن خامخا ووایي د وایټامین ان مطلب دی نو ان او نه دی نه دا ویل زده کړه دا صرف 2 الفاظ دي خو زیاتره او اکثر خلکو ته دغه څیز نه ورځي فار ایگزامپل یو کس دی ستا ملګری دی هر څوک دی څه درنه غواړي چې ته یې ورکول نه غواړي که دا پیسې دي که ستا موټرسایکل دی که هر څه دي یو کار در باندې کوي داسې کار چې ته یې کول نه غواړې ته نه یې اوزګار ستا په وس کې نه دی چېرته دې بوځي چې هلته ته تلل نه غواړې ستاسې وخت ضایع کېږي د هغې په ځای باندې ته بل کار کول غواړې نو دې په ځای باندې چې ته د ځان نه زړه خورې او دا ځان ته وایې چې مړه د ده نه تنګ شو اوس ده ته څه ووایم دا به څه کېږي بس سمپلی کلیر ورته ووایه که نه چې نو نه دغه څیز زه کول نه غواړم یو باونډري جوړه کړه که چېرته ته داسې نه کوې او ستا دا خیال یې که نه چې زه د بل کس ته نه وکړم انکار ورته وکړم او دا به خفه شي نو دا دنیا ده دنیا به ته هیڅ کله خوشحاله نه کړي او ته به ټول عمر خفه یې که سبا ته کامیاب یې نو همدغه کې به زیاتره خلک داسې چې او په تا باندې خفه یي که چېرته ته ناکامیاب یې دوی به ستا په کیسه کې هم نه نو د ځان غم پخپله وکړه چې څه ستا لپاره څه یي تا ته بهتري هغه کوه او ان او نو تا په خپل ژوند کې خامخا راوله نمبر 7 enjoy the journey یعنی کم سفر چې دی که نه د دې نه خوند واخله یعنی ډېر داسې خلک دي په دنیا کې چې هغوی څه خواري محنت نه کوي نو دا خو غلط کار دی خو بل طرف ته ډېر داسې خلک دي چې هغوی خواري او محنت کوي خو صرف خواري او محنت کوي بس عمده کار هر ټیم کار نو دویم غلط کار کوي د خبرې مطلب مې اصل کې دا دی که نه فار ایگزامپل ته روانې مري ته په چکر باندې ځئ نو په لاره کې ښکلی سین راشي ته په زړه کې وایې چې دې ته به لږ ودرېږم خو بیا وایې چې نه ناوخته کېږي مري ته ځم بیا مخکې یو ځنګل راشي خو ته همدغه سوچ کوې چې نه که دې ته ودرېږم ناوخته کېږي زه مري ته ځان رسوم ښکلي غرونه ویلي راشي نور ښه ځایونه راشي خو ته د هغې په کیسه کې نه یې هغې ته ودرېږي نه ولې ځکه چې په تا باندې ناوخته کېږي او ته روان یې مري ته نو د داسې چکر هېڅ فایده نشته په کار داري چې په لاره کې تا ته سم راځي ستا خوښېږي ته هغې ته ودرېږي هغه ته انجوی کوې دا ستا چې کومه جرني دا سفر دی ته د دې نه خوند او مزې اخلي همدغه شان زموږ ستاسو په ژوند کې ګول د ځان دپاره ښه غټ سیټ کړه خواري او محنت په خپل ځای باندې کوه هغې باندې ښه فوکس کوه خو هسې نه چې په دې سفر کې خپل ځان در نه هیر شي یعنې چېرته خپل ځان پرې نه دی ایکسرسایز کوه ښه خوراکونه کوه په چکرو باندې ځه خپلو ملګرو ته ټیم ورکوه فیملي ته ټیم ورکوه د یو لمحې نه خوند او مزه واخله ځکه د کوم څیز په طلب چې دی هغه به تا ته په لاس باندې درشي خو دغه څیزونه دا بیا هیڅکله تا ته په لاس باندې نه درځي نمبر 8 deepen your bond with الله تعالی سره خپل بانډ رشته تعلق دا ډیر زیات مضبوط کا که په ژوند کې څه کول غواړي ولې ځکه ستا چې سم په کار دي څه تم چې ستا ضرورت دی ستا خواهش ارمان دا هر څه د الله تعالی په لاس کې دي فار ایگزامپل ته ډیر زیات غریب او ستا یو مالدار کا سره تعلقات جوړ شو چې هغه مالدار هم دی کامیاب هم دی په لاس کې یو قسم ته عہده ده نو ستا به ذهن ته اتومیټک دا سوچ راځي چې زه کیدای څه کار مار خو به راته پیدا کړي که نه یو جاب راشي په هغه کې به زما سفارش خو وکړي که نه د دې په ځای باندې که چېرته موږ داسې کار وکړو چې هغه کس سره هغه بادشاه سره صحیح تعلقات جوړ کړو د چا په لاس کې چې هر څه دي څوک چې په غوښتنه باندې خوشحالېږي او څوک چې موږ ته سم راکولی شي الله تعالی
وکله چې د مونږ حکم راغی نو صحابه کرام ډیر زیات خوشاله چې الله تعالی موږ ته د خپل خزانو چابیان راکړي. دا مونږ د الله تعالی د خزانو چابي ده، د کامیابی چابي ده. مونږ کوا، دعا کوا، سم چې ته غواړې د الله نه غواړه، خو داسې مه غواړه لکه څنګه چې زیاتره خلک غواړي. د دوی دعا خو به تاسو کتلی که نه، پس یو قسم ته ریکارډینګ د دوی په ذهن کې وي یا الله مو بخښئ، زما مور او پلار وبخښئ، دا راکړي هغه راکړي، دا په یو ځای کې ناست دي، سوچ به په بل ځای کې. دا دعا هېڅکله نه قبلېږي. دعا به ته د زړه نه کوې. کوم چې کامیاب خلک دي د هغوی سټډي کړه، که هغه مسلمانان دي او که مسلمانان نه دي، دوی روزانه دعا کوي. که زه درته د خپل ځان په باره کې ووایم نو زه هره ورځ کم از کم 30 منټ دعا دا زه خامخا کوم د سحر لمونځ نه بعد. که غواړئ چې زر کامیاب شي او ډیر زیات کامیاب شي، الله سره تعلق جوړ کړه. نمبر 9 start investing early. کوشش کوه کنه انویسټمنټ نه دی چې دا څومره زر سٹارټ کولی شي سٹارټ کا. د انویسټمنټ نه زموږ مطلب مختلف قسم سیزونه کېدلی شي. په فرست نمبر باندې صدقه ورکوه. که دا 10 روپۍ ولی نه وي، صدقه یو دومره پاورفل سیز دی چې دا ستا لایف چینج کولی شي. د سعودي عرب خلک ولې دومره زیات مالدار دي؟ که تاسو وګورئ کنه هغوی صدقې خیراتونه دا ډیر زیات کوي، دومره زیات کوي چې ته به ورته حیران پاتې شي. په سعودي عرب کې یو فاست فوډ چین دی البیک ورته وایي، د KFC په شان دی، کیدای شي تاسو ټرای کړی هم وي. هغه ډیر زیات کامیاب دی وره چې خبره KFC سره ډغره وي. د هغې د کامیابۍ یو راز دی صدقه خیرات. کم قسم چې د هغوی نه څه اخلي نو په هغه پیسو کې تقریبا ما رسې اورېدلي چې 3 درهمه دا دوی د الله په لار کې ورکوي. بل کوشش کوه خپلې پیسې راله او دا انویسټ کوه په یو سکیل زده کولو کې، په یو هنر کې، خو چې یو های انکم سکیل وي. او ټول نه اهم ستا وخت چې دی دا په صحیح ځای کې انویسټ کوه. فار ایگزامپل یو ټیم کې ما موویز فلمونه ما کتل، نو 2 غنټې 2.5 غنټې دا خو فلم وي خامخا. په هغه ټیم کې په دا غلط ځای کې چې ما خپل ټایم څومره انویسټ کړی دی د هغې ما ته هېڅ فایده راونه رسېدله. او بل طرف ته که وګورو نو تقریبا 4-5 کاله مخکې چې ما کوم ویډیوز اپلوډ کړي دي تر نن تاریخه پورې، نن ورځې پورې زه د هغې نه خبر یم نیمه د هغې انکم مونږ ته را روان دی. نو دې ته ویل کېږي خپل ټایم په صحیح ځای کې انویسټ کول. The final advice of this video is take full responsibility of your life. مطلب دا تاسو به اورېدلي وي د زیاتره خلکو نه، هغوی دا سوچونه کوي چې کاش که چېرته زموږ نیکه هغه ځمکه نوی خرڅه کړی د نن نه 50 کاله مخکې، نو نن به د هغې ډېر زیات غټ قیمت و او موږ به مالدار و. کاش چې زموږ نیکه دا نوی کړی، کاش چې زموږ پلار داسې کړی وی. که چېرته تاسو کښېنئ او 20 کاله همدغه سوچونه او دا خبرې وکړئ، تاسو ته ښه پته ده چې د دې نه هېڅ سم نه جوړېږي. د دې په ځای باندې که چېرته ته 3 کاله 15 کاله په خپل ځان باندې فوکس وکړي، خواري وکړي، نو ته به دومره څه وکړي چې بیا ستا بچي خو پرېږده ستا نصیب هم په تا باندې فخر کوي.